السلام علیکم. د پرمختګ ګامونه یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. که غواړئ چې د خپل واتساپ یا انسټاګرام لپاره جالب نومونه کیدئ، یعنی په د نومونو په سټایل کې تغییر راولئ، نو لومړی پلی سټور ته لاړ شئ. د ټکسټیفای په نوم برنامه سرچ کړئ. د برنامې له سرچ نه وروسته دغه برنامه پیدا کړئ او په خپل تلیفون کې یې نصب کړئ. ما دا برنامه انسټال کړې، یوازې دغه خلاصوم. اوس تاسو دلته لاړ شئ، په دغه سټایلش ټولز باندې کلیک وکړئ. په دې باندې له کلیک وروسته تاسو وینئ چې د متن د ښکلا لپاره یې درته مختلف آپشنونه درکړي. زه راځم، مثلا غواړم چې یو ښایسته نوم جوړ کړم په ښایسته فونټ باندې. راځم لومړی له دې نه شروع کوم. په دغه برخه کې به تاسو خپل نوم ولیکئ. مثلا زه لیکم عماد. د عماد له لیکلو وروسته تاسو ګورئ چې مختلف نوعه په ښکلي او ښایسته شکل باندې دغه فونټونه تاسو ته درکړل. زه راځم مثلا یو فونټ خوښوم، فرضاً د ما دغه فونټ خوښ شو. اوس واپس ځمه، ورته وایم چې د دې لپاره زه یو ښه فریم هم انتخابوم. راشئ هماغه فونټ دلته پیسټ کړئ. نو تاسو وینئ چې دغه د عماد فونټ چې تاسو کاپي کړی و په ښایسته فریمونو کې درته بند کړه. اوس تاسو کولی شئ له دې نه هر یو فریم چې ستاسو خوښ وي همغه له دې ځای نه کاپي کړئ او د خپلې خوښې وړ سوشل میډیا اکاونټ ته یې یوسئ او د نوم پر ځای یې پیسټ کړئ. د نور معلوماتي ویډیوګانو لپاره له موږ سره پاتې شئ. السلام علیکم.